د ننګرهار ټرافیکو مدیریت لخوا سټیکر لرونکو موټرو ته د اسنادو د ورکړې او هغو ته چې 2 کلن وخت یې پوره شوی بیا ځل 2 کلن اسناد ورکول کیږي. د ننګرهار ټرافیکو مدیر وایي هغه خلاص موټر چې له وړاندې سټیکر ورکړی هغوی ته د اسنادو د ورکړې لړۍ پیل شوې او د موټر مالکین کولی شي خپلو موټرو ته جواز سیر او پلیټ واخلي. هغه وسایط چې د وزیرانو د شورا پریکړه کړې وه چې خلاص دي نو چې د هغې دپاره پخوا په څېر سټیکرې توزیع شوي وې نو سټیکرې په ننګرهار ولایت کې تقریبا تر 18,000 پورې سټیکرې موږ توزیع کړې. هغې باوجود بیا موږ تقریبا تر 14,000 پورې قانوني جواز او پلیټ ورکو. نو دغه باقي چې پاتې دي په ټولو خلکو چې موټر چلوونکو باندې یا وسایط لرونکو باندې غږ کومه او چې راشي هغه باقي چې پاتې دي هغه سټیکرې چې د هغې لړۍ پیل شوې ده او خپل جوایسیر او پلیټ واخلي. د هغه په وینا هغه خلاص موټر لرونکي چې 2 کلنه موده یې پوره شوې کولی شي د 2 نورو کلونو لپاره خپل اسناد تمدید کړي. هغه چې کوم تمدید شوي وو موږ ورته مخکې ورکړي وو پلیټ او جوایسیر ورکړي. دویمه لړۍ د 2 کالو دپاره بیا تمدیدیږي را دي شي هغه دویم تمدید دی وکړي چې خپل موټر د چلولو دپاره او قانوني شي. ننګرهار کې موټر لرونکي او چلوونکي خوشحاله دي چې وخت یې ورته تمدید کړ. دوی وایي د اسنادو په تمدید سره به وکولی شي چې په ازادانه ډول تګ راتګ وکړي او له ستونزو به خلاص وي. راغلی مدیریت ته په دې خاطر چې موټر مې و 2 کاله بکاو اوس یې غواړم چې جواسیر تمدید کړم ورته او کارونه چې دي په ښه شکل روان دي انشاءالله او مخ په خلاصېدو دي مشکل نشته. 2 کالونو لپاره مې کارونه را خلاص کړي اوس ځم بانک تحویل کوم په خیر سره. د ننګرهار ټرافیکو مدیریت مسؤلین پر هغو موټر چلوونکو غږ کوي چې د خپلو موټرو اسناد تمدید او پاک کړي چې وخت یې پوره شوی وي او که څوک له قانونه سرغړونه وکړي موټر به یې د ټرافیکو لخوا تر هغه وخته درول کیږي چې اسناد پاک او د 2 نورو کلونو لپاره وخت تمدید کړي.